دا یو سوال د ډیر ناشنا دی او نن ماسپخین دا سوال چره لګلو ماته خو زه بیا مهمه دی بازو خلکو د اشکال د ختمولو لپاره نن ضرور دا سوالو کو د دینه مخکې د درې پیر ماته دي سي رساله او میسج راغلی ځکه ما چې وبوم خله ضرور وي چې ستا مبارک خلک دا خبره کوي باز زما مبارک چې د پاکستان نو حکومت شړلې ده او په دبن حکومت پابندیاں لګولې او د کور جیداد دلته ټول سیزلې شوی دی او د التخکار کې د نشي او د بار ملک پروت ته دا کې او دغه کې د دې خبرې جواب نه کول د درون کار دی خدای کومه دې لپاره چې لري بازو هغه ذهن کم چې دي عوام غریبانه کمزوري ذهن والی چې دا وی د ذهن صفایي بيوشي سره ته د الله په نوم قسم خورم د الله په کور کې چې په دې خبرو مې اس پروا نشته کڅوک ما یادې زما قوم خاندان یادې خزه یادې بچی دې خبره نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي عائشه رضی الله عنها خلکو یاد کړی ده کنه یاد کړی ده کنه دا چې داغه بیبي یاد کړی شنو منسوک دغه اثر په ما باندې نه ها او در باندې اثر کی چې مسله می غلطه قرآن او حدیث خلاف دا به غټه خبره ده والحمدلله ثم الحمدلله سمره چې زما سره دشمنی کې او سمره زما سره حسد کوي دا د اوسه پوری دیسه مسله نه درويستي خو د غیر ويسته دی دا کوي دی دا کوي د دیسه کوي دی کوي ز جدلن دا خبره بو کو جدلن کدی شي بالفرض بیام ته دیږي ګوتې مو ګوتې ته به دیږي و چې مسله زما غلطه ثابته کا دې ده کنه ها استاد زما خو لره لیته او استاد یو کسر دښمنی ده او هغه دښمنی کې چې د مړی شوی دی یو شی د بل شی پتا څه پابندیانی لګیږي او ما ته یو مسله بیان کړی چې رورا د کم کار چې تکي دا غلط ته ولي غلط ته الله او الله رسول دا وي نو زه به تاسو سم زمړه استغفار له دښمنی نه تنن مسلې بیانې عقل منی ده ها توزان له مسله دویم دي دروغ سره وی لګ دي په طریقې وي کوي نبی لګ په طریقې وي زماله کال نه پوره کیږي پاکستان ته تلو اول ته الحمدلله په لاهور کې دومره غټه اجتماع کې ما شرکت کړو او ما د کعبه امام فضيله الشيخ صالح الطالب ما وغيوزه هغه تصویرانه پروګرام به تاسو لیدلې دا څنګه پابندي دي چې ما لګیدلې او وسم الحمدلله چې وګورم د الله په توفیق سره د شپې سحر لزه پاکستان ته تللی شم او بل بدی کې سړي څه کار دي تللی شم کړی ته ساده کې څه کار دی ستا کار زما د مسلې سره دی دې کنه دا دې سره بازوی دو سعودي عرب کې ناشته او د سره دومره پیسې دی او د پلانې کاروبار کې لکه ستا په کاروبار کې او پیسو کې په دې کې څه کار دی دا ټول دلیل له د حضرت و پس لکه دنه ور لګیدلې اوس دا ور څنګه مړکم څنګه وکم خلک خو دې شړي خبره مانی وسو کوم سو دا شړې د پلانې سي مړ زید وړوکوالي نه پیژنم بازو بګه دقیق شکل د ډیر ناشنا ده دلته یو کسو د وزیرستان او مولاو هغه خلکو ته دا خبره کړو دې ز پیژنم دا زما شاګرد پاتې شه د گمراه انسان دی او تاسو د خالص ما ته کسر وزید څخه حیران شو چې ما خو ټول سبقونه چې ویلي دي دریو کالو په عمر کې زه پاکستان دلته راغلی مو ټول سبقونه ما دلته د عربو علماو سره ویلي ها صرف قرآن مې یاد کړی دی د یو پښتن قاری سره بلکې دوه مې استادان دي په قرآن کې خدای استاد مې د کوم ځای نه پیدا شو د الله کارونه ته وګوره چې یو ځکه پروګرام دی یو انډین ملګری هغه انډین او ما یو ځای سبق ویلو ناغه مال دعوت را کوی زما پروګرام دی د واده ته ولا راش مې سید زبردش چې زلالم الته دغه مولوی سي پکیم ناسو یو او خواږه سره یو سو شاګردانو مناسو ما دا موقع د خبرې د صفای زبسي وراله
سلام مې ورسره کوه سلام ما خو لیدلی و مولوي صاحب څنګه ښه وي خیر ما تاسو یو خبره کړې ده زه د هغې معلومات کوم څه خبره مې کړې ما تا خلکو ته څه ویلي چې دا زما شاګرد دی ما خو تا سره سبقونه نه دي ویلي چا ویلي چې ما تا سره سبقونه ویلي داسې غلی ما ته کښېنه کرسۍ ټیبل نه یې شاته کړه ته کښېنه به داسې زه ورسره کښېناستم وی که مې وویې نو څه چلو شو زه په تا فخر کوم ما خلکو ته دې دپاره ویلي دي چې وګورئ زما شاګرد ته څومره تکړه دی څومره ښکلي مسایل بیانوي موږ فخر کوو په تا باندې او ارمان چې وي ته ستا په شان شاګردان زموږ وي خلکو په مخ کې به دغه ځای کې دا خبره به د خولې نه راویستمه چې سبا له به څه نه وي ما ښه صحیح ده ما که کس خو ما ته ویلي چې ده ویلي چې دا زما شاګرد دی ګمراه دی د رسول الله مذهبي نه توبه الله وایي داسې به مونږ ووایو موږ خو دا فخر کوو په تا باندې ته خو زمونږ د پښتنو فخر نو اوس دې دروغو ته وګوره ځه اوس دومره غټ مولای ته سپینګیری پکار دی چې ته مسله واضحه کړې چې دا مسله غلطه ده الله خو داسې ویل الله پیغمبر دی ته دا پرېږده شاګرد دی او ګمراه دی او پلانې دی او پلانې دی نه دا ټول څه دی حسد ټول بغض ټول دشمنی ویستلی هسې د حق سره دشمنی کول او الحمدلله ثم الحمدلله زما دا خبرې په خلکو باندې اثر کوي په دې نه کوي چې ابو حسان وي یا اسحاق وي ځکه په خلکو باندې اثر کوي زما دا خبرې په خلکو باندې په دې اثر کوي ځکه چې دا قال الله وقال الرسول دی که دا قال الله وقال الرسول ته وویست نو بیا خو زه عام سړی شوم بیا زما دا خبرې په تاسو اثر نه کوي او دا خبرې چې اثر کوي نو دا د چا خبرې دي د الله دی الله د پیغمبر دی ځکه زړه ته کوزېږي د الله او د الله خبرې همیشه د الله او د الله د پیغمبر خبرې همیشه په زړه ته کوزېږي او په زړه باندې اثر کوي الله دې په دې منهج باندې موږ مضبوط ساتي کم څوک چې هم په ما پسې شخصي داسې خبرې کوي لکه دا ګړې وړې چې ولي د دوی سره زما معامله هغه انشاءالله د قیامت په ورځ ده باذن الله که داسې وي که چېرته یو علمي مسله چا په ما باندې رد وکړو نو زه تاسو ته هم دا وایم برای مهرباني هغه مسله ما ته را رسوئ چې یو عالم دا خبره کړې ده چې ستا دا مسله خطا ده د قرآن او حدیث په رڼا کې هسې قیسې میسې نه نو بلکل دغې ته تیار یم که غلطي مې ثابته شوه غلطي به ومنمه او که د هغه خبره غلطه وه نو هغه ته به ښه په ادب سره خبره واضح کړم چې ستا دا خبره څه ده غلطه ده او دا خبرې چې کوي سپکو خلکو خبرې دي د سپکو جواب چې سړی ورکوي نو پخپله ورسره څه شي پخپله هم سپک شي نو د سپکو د جواب سپکو له څوک جواب نه ورکوي الله سبحانه تعالی دغه ملګرو ته او دغه وروڼو ته هدایت وکړي او زه ورته بیا هم ملګري وروڼه وایم او بیا ورته هم دا وایم چې زما سینه او زما زړه دروازه اوس هم دوی ته کولاو ده او زما وروڼه دي خو د تعصب دي د ځان نه لرې کړي او کښېږدي د قرآن او حدیث په دسترخوان باندې الله سبحانه تعالی دې ټولو ته هدایت نصیب کړي سره زمونږ